خو چې یو ور مقدمه په دایره شو نو بیا کا غټیر وای چې ما نه کول او دا وغیرہ نو بیا به قاضي فیصله کوي کاغه باندې ثابت شونه سزا نه به خلاصي د دې دغه بهانه وغیرہ الا الذين طابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا بس بوها شيء ان الله بشكل تعالى غفور بخون کے رحیم مہربان ہے یا ایها الذين امنوا اے مومنانو اتقوا الله ويرجوا الله تعالی وابتغوا التوي اليه غطرفتا الوسيله وسيله وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیلی داغه بلا رکید الله بلا رکی لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ دی وسیله باندې ډیر زیات خلکو یو عجیب وتی شی جوړ کړی دی حالانکه وسیله د لپاره چې کوم آیاتونه په قران کریم کې دي دوه الله تعالی ذکر کړی دي یو په سورته مائده په دی آیت نمبر 35 کې او یو سورته بنی اسرائیل کې شپږ 55 نمبر آیت ده 56 او 57 56 او 57 د بنی اسرائیل په دې کې الله تعالی د وسیله خبره کړې ده او دواړو کې الله تعالی ډېر وضاحت سره کړې ده خو موږ خو بیا بس موږ خو یو داسې الله دې موږ ته معافي وکړي داسې شی مته جوړ کو چې دا خبره مخامخ متنازعه کا د جګړې ذریعہ جوړه کا او دې آیت کې خو واضح الله تعالی خود لیدا چې وسیله د جهاد ده او درې شیونه الله تعالی د وسیله د پاره په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث سره خودري شوی دي نمبر 1 اسماء الحسنا چې الله ویلي دي قران کریم کې چې او غواړي د الله تعالی نه د اسماء الحسنا په ذریعہ سره او چې یا الله تعالی ته رحمان ته رحیم ته قدوس ته مالک وغیرہ وغیرہ هغه سره وغواړه نو استاد غنوم اغستل دا به تا د پاره وسیله جوړ شي د هغه دعا چې ته غواړي هغه به الله قبول کړي ولله الاسماء الحسنى الله د پاره خسته نمونه دي فتعوه بها وغواړي هغه په دې ذریعہ سره ان دا وسته جوړ کړي الله تعالی ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي داسې باقاعده چې په دې اسماء الحسنى سره موږ دعا کوو الله تعالی ته یو وسیله ده دویمه وسیله ژوندې سړی دا صحابه کرام هم کړه تم کوا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د وفات نه بعد قحط راغې باران نکیدو او عباس رضی الله تعالی عنہ لا ژوندې نو دی عباس رضی الله تعالی عنہ ځان سره وېستو او الله ته ویل سوال وکړو دي صحابه کرامو چې الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې موږ باغی ذری سره تا دعاګانې کولې اوس هغه ته تتلې دی وفات شوی دی او داغه د اتر ژوندې دی داغه د اتر ژوندې دی نو ته دعا وکړې عباس هغه ته ویلې ته دعا وکړه چې الله تعالی موږ باندې رحم وکړي نو هغه ژوندې او تم ژوندونه دعا غواړه نکانو پسې لاړ شه حجانو ته ورشه مجاهدینو ته ورشه او دا غرنګ نور چې ته نیک بزرګ خل سره غن دعا وغواړه دا بدنه ده کوا همړو نو چرته صحابه کرام نه دا وخت نه چرته مړی ته تللی دي چې علم ترا کوا دا دویمه شو دریمه چې کومه دا هغه د پاره هغه په حدیث کې د بخاری شریف چې درې کسانو او دا په یو غار سفر کیو هغه کې یو غار کې د باران نه پناه واغستا او هغه باندې یو کانه وو را پرې وته غار په بند شو چې غار په بند شو کانه نشو لري کوله نو دی ولې وسکو نو خپل کې فیصله وکړه چې مونږ بخپل نیک عمل ذریعہ سره الله تعالی نه دعا وکړو نو دی وجنه تاسو اړ یو کس خپل نیک عمل یاد کړئ او هغه ذریعہ سره دعا وغواړئ چنانچه دا و چې کوم نیکی کړي وا چې یا الله ما پلاني وخت کې دا ګناه دا نیکی کړي وا ستاره زاده پر الله تعالی دا ته قبول کړي او موږ نه دا کړه لري نو چنانچه لغون ته کړه لري شو بیا بل وکړه دعا لګ لري شو بیا بل وکړه دعا دا لګ لري شو بخاری شریف کې دا ګناه ذکر نشته دا په نورو کتابونو کې به تور تشریح به شته ده چې یو د مور نه فرمانبرداري کړي وا او یو د الله د پاره زنا پر خو دی وغیرہ خو چارڅ وا نیکی کړي وا خپل نیکی الله ته د وسیله د پاره پیش کړه نو تم کو وداسي دا غدرون علاوه نور صورتونه د وسیله چې کم خلکو جوړ کړی دي چې الله د فلانی بابا پونم باندې د فلانی په برکت سره د فلانی په دې د سره دا صحابه کرام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي دا غي نه دي نه صحابه کرام کړی هغه نه زیات نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک نه دا درې شو نشو یو عمل شو یو د الله تعالی اسماء الحسنا شو یو تاسو کې چې کم نیکان خلق دي یو بل توای چې ماته دعا کوه لکه یو واقعه د موسی علیه السلام باره کې چې هغه تعالی ویل چې هغه جب سرمانه دعا وغواړه چې باغې باندې ګناه نه شي نغو یا الله تعالی داسې جواب چرته وي چې هغه ګناه نه شي وینا استاد ملګری جواب دا ستا په حق کې ګناګار نه ده نزتا ته دعا کوم نو ستا په حق کې زما جواب ګناګار نه ده اپاک ده نو دی وجنیو بل ته دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې دي صحابه کرام براتل پیغمبر اسلام ته ویل چې موږ ته دعا وکړه صحابه کرام یو بل نه دعا وکړه چې موږ ته دعا وکړه
خو ژوندونه او کیفیت د درې وړه موجود ته هغه ته اشاره ده بس دومره خبره کافی ده. اوس الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله ويرجوا د الله تعالی نه وابتغوا اولتوي الیه هغه طرف ته الوسیله وسیله ویل کیږي دې جنا دې تزي د دې په منځ کې پړې واچي یا پل جوړ کې دا ذریعہ جوړ کړي ځان ته بچاو او هغه متاسو خو ته چې دا ذرایع عمل کوا بچ بشي اسماء الحسنا وای بچ بشي نیک عمل بنیاد باندې هغه بتا ته باغ جوړ شي. ان الذين وجاهدوا او جهاد کوي د هغه وسیلینا اټول نه بهترین عمل هغه جهاد ده. د الله د دین د غلبې لپاره کوشش کول دا ټول نه بهترین وسیله ده. دغه چې دغه آسان مثال ده کنه زله گیما ځان لپاره غوخه پیدا کوم او به خرم نو دا خبره ده ما ځان ورقواري یو سړی زما په مقابله کې لګیا دا هغه پیدا کوي د کیلو په ځای 100 کیلو 50 کیلو نور کوي نو غډیر زیاته فائدې ذریعہ ده. نو جهاد هم د کرانګي دا هغه کوشش ته چې د بنتیجې کې خلکو د پاره د دین آسان شي لکه جهادو کې اسلامي نظام راشي خو نکی آسان شي او چې نکی آسان شي نو ټولې کوي بیا او چې نکی ګرانې نو څوک نه کوي بیا کولې بیا ګرانې فی سبیله دا غبلار کې لعلکم دې د پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي لو کچری ان لهم شدوی د پاره ما هغه فی الارض چې بس مکه کې دي جميعا اټول داسې آیات تشریح ماته واست مخکیم کړی و چې کدا ټول مکه او اسمان د فدیه په بنیاد باندې ډکې او الله نه ځان خلاصي د سزا نه نشد قبليږي ومثله او دانه پشان دي نور هم دا دنیا ډککا عمر او بل دنیا هم ډککا معه دا غسرا ليفتدوا دې د پاره چې تفیدیا ورکی دې د پاره چې ابوی فدیه ورکی به په دې باندې ان ځان د عذاب نه خلاص هو د پاره من عذاب یوم القیامت عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم چرب قبول نشي د دوینا ولهم او دې د پاره به عذاب علیم دردناک یریدون دوی غواړي اراده لري دوی ان یخرجوا چوزی من النار د اورنا وما هم او نبی دوی بخارجین وتن کی منها داغینا ولهم دوی د پاره عذاب مقیم همیشه پاتې کی دن کې قائم و دائم. والسارق غل سړی والسارقه غلا خذا فقطعوا پری کای ایدیهما لسند دواړو جزاء اندا سزا ده بما په سبب د اغا کسبا د کم کار چې کړي د دوی نکالن د پاره د عبرت چې نور خلق بداسیونه کی من الله تعالی طرفنا والله ولا تعالی عزیز ذو ورد حکیم خاوند حکمت ولده. خیلاس بو کټ کی خیلاس کله خیلاس کټ کېدل نو ورسته بیا غلا وکړه نو چپق بو کټ کی کبه غلا وکړه نو چپ لاس بکټ کی کبه غلا وکړه نو چپق بو کټ کی څومره مقدار غلا وکړه په دې کې د فقهاو اختلاف دی دغه اختلاف دی څو ډېر لګوي څو ډېر زیات وایي وغیرہ بهرال ها یو صورت کې عمر جانتانو دا حکم ساقط کړو چې آلتا قحط راغله او خلکو سره مال نو نو د خلک مجبور چې بل باندې خله لګول نو دی وجه نه غي دا سزا ساقط کړو بیا د پر نور احکامات حکم عام دی غتا سواوریدو او دا حکم د انفرادي سړي لپاره نه چې تل لګیا شي بل غلا کړی د ولاستی کټ کې نه دا د اجتماعیت هغه نظام چې کوم ته دین ویل شي او هغه دین چې کوم ته اسلام ویل شي دا هغه په نتیجه کې چې کوم عدالتونه وي یا کوم نظامي او دا حکم د الله طرف نه دی خامخا بکای خو چې نظام نشته نو حکم نه منول کیږي نو چې نه منول کیږي نو موږ ګناګار یو ځکه چې الله حکم نه منو نو خلاصي کو پس چې داسې نظام قائم کړل شو داسې نظام د لپاره کوشش وکړل شو او هغه نظام زموږ او د نور خلکو د لپاره باعث رحمت وګرځي نو د دې کوشش باندې موږ تاسو ټول به ملامت یو الله دې موږ تاسو بچ کی سزا نه. والله ولا تعالی عزیز ذو د حکیم خاوند حکمت ولده. فمن بسغتو تابا چې توبه وستا من بعد ظلمه ورست د ظلمنا واصلح وعمل نیکلو فإن الله بس بشک الله تعالی یتوب قبل علیه توبداغ یعنی مهربانی کوي باغ باندې قبلې توبداغ مهربانی کوي باغ باندې د الله چې عدالت ته پیښوي نه او چې ور پیښ شو نو بیا سزا بیا ضروری ده کور باندې ثابت شي. ان الله بشکل تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان ده. علم تعلم آیت نه پويږي ان الله چې بشکل تعالی
له هغه د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه يعذب هغه سزا ورکي من هغه چاته یشاء او چې وغواړي ويغفر بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې هغه وغواړي والله تعالی على كل شيء قدير پر چې باندې قادر دی یا ایها الرسول